واو څه یو زبردست لوبه ترسره شوه. د کلکتې ستر هدف جوني بیرسټو ششانک سنگ او پراپ سمرن په خپلې زړورې توپوهنې سره پوره کړه او د کلکتې د بریا هیلې یې مړاوې کړې. د IPL 42مه لوبه کې پنجاب کینګز د لوبې ټاس وګټلو، لومړی توپ اچونه غوره کړه. کلکته نایټ رایډرز ډېره ښه توپوهنه پیل کړه چې پیلیزو توپوهونکو پیل سالټ او سنیل نارین زړوره توپوهنه وکړه چې په لومړی وکټ یې 138 منډې ملګرتیا وکړه. سالټ په 30 توپونو 15 نارین په 32 توپونو یو اویا منډې جوړې کړې. همداراز وینکټیش ایر هم په 30 توپونو 29 منډې ترلاسه کړې. کلکتې د خپل زړورې توپوهنې په مټ په 20 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 261 منډې وکړه او د 262 منډو ستر هدف یې د پنجاب لوبډلې ته وټاکه. د دغه ستر هدف پر وړاندې پنجاب هم ډېره زړوره او چټکه توپوهنه پیل کړه چې پیلیزو توپوهونکو پراپ سمرن سنگ او جوني بیرسټو 93 منډې ملګرتیا وکړه. خو بیا سمرن سنگ په 20 توپونو د 450 چټکو منډو جوړولو نه وروسته آوټ شو. له هغه وروسته ریلی روسو توپوهنې ته راغی چې په 14 توپونو 6 منډې وکړې او آوټ شو. وروسته بیا ششانک سنگ د جوني بیرسټو ملګرتیا ته راغی. دواړو د خپلې چټک او زړورې توپوهنې په مټ د کلکتې هدف پوره کړ او پنجاب یې بریالی کړ. جوني بیرسټو په 48 توپونو 108 سوځېدلې منډې وکړې چې 9 شپږیزې او 8 څلوریزې هم ووهلې. همداراز ششانک سنگ په 28 توپونو 88 سوځېدلې منډې جوړې کړې چې 8 شپږیزې یې ووهلې. پنجاب د 262 منډو هدف په 13.4 اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د 8 وکټو په توپیر یې په لوبه کې بریا خپله کړه. د یادولو وړ ده چې پنجاب کینګز په 9 لوبو کې نن 3مه بریا خپله کړه، خو کلکتې بیا په 8 لوبو کې 15 لوبې ګټلې دي.